غریو مې نیسي چې غوږ ونیسم ټپو ته ته به لا څه پسې خراب یې خراب دغسې دی خو د وخت نه د پاگل په شان زما له زړه درته دعا خیږي دا ولې خیږي او تعبیر به د دې شوي چې ملا صاحب جانان مړ دا ځل مې تصویر ستا مکمل نه کړو نو ځه واه څوک یې اشر لبوزي څوک تې لښکر جوړوي هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي ګرانو ملګرو سلامونه مې ومنئ کرن خان یم او زمونږ د بنډارونو په سلسله کې چې دی نن مونږ په پندو په دغه سیمه کې ناست یو ډېر ښکلي خواږه ملګري راسره دي او دغه بنډار دپاره هم داسې ناڅاپي غونې کې یو سوچ او یو فکر هم راغی زاهد خاموش نه به غزله ورو زه به شعرونه ووایم صاحبه چې لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي که چا ګلاب لیدلی نه وي ګلاب دغسې قربان زما چې دی یارانو جناب دغسې وي که چا ګلاب لیدلی نه وي ګلاب دغسې وي او چې مې جانان او رقیب دواړه را روان ولیده چې مې جانان او رقیب دواړه را روان ولیده نو هله پوه شم چې ثواب او عذاب دغسې واه چې مې جانان او رقیب دواړه را روان ولیده نو هله پوه شم چې ثواب او عذاب دغسې وي او شونډې مې وچې رنګ مې زیړ زړه مې کباب شونډې مې وچې رنګ مې زیړ زړه مې کباب دی ته به لا څه پسې خراب یې خراب دغسې واه شونډې مې وچې رنګ مې زیړ زړه مې کباب ته به لا څه پسې خراب دغسې واه دغسې یو په دې خبره مې یارانو چې ناراضه نه شئ په دې خبره یارانو مې ناراضه نه شئ د ځینو سوالونو جواب دغسې واه ډېر عالي ډېر ښکلی ارشاد منمه چې پردی دی که مې خپل نه کړو نو ځه منمه چې پردی دی که مې خپل نه کړو نو ځه که دا ښکلی مې ځان پسې پاگل نه کړو نو ځه منمه چې پردی دی که مې خپل نه کړو نو ځه که دا ښکلی مې ځان پسې پاگل نه کړو نو ځه ډېر ښکلی واه بادشاه د یوې ورځې بادشاهي راکه بیا ګوره بادشاه د یوې ورځې بادشاهي راکه بیا ګوره که پاک مې نشین سترګو نه کابل نه کړو نو ځه بادشاه د یوې ورځې بادشاهي راکه بیا ګوره که پاک مې نشین سترګو نه کابل نه کړو نو ځه او لږ صبر چې رنګونه د سپرلي دا ځلې راشي لږ صبر چې رنګونه د سپرلي دا ځلې راشي که دا ځل مې تصویر ستا مکمل نه کړو نو ځه واه شعر دی چې دا یاد ساته بېننګه خاموش شعر دی که نه لږ خو اټاله شه نن د ساحل صاحب په شعر کې کوم چې ستا نیمګړی تصویر کړم مکمل جانانه او د هغې شعر په خوا کې زاید دومره ښکلی شعر وي چې دا ځلې صبر چې رنګونه د سپرلي دا ځلې راشي واه دا ځل مې تصویر ستا مکمل نه کړو نو ځه واه ډېره مننه دا یاد ساته بېننګه یاره ته که بیا یاد کړي نازړه که را بهر مې د ګوګل صاحب شعر ده چې شاعر یم د وخت په تقاضا باندې پوهېږم که وخت سره مې دا ولس بدل نه کړو نو ځه مننه شاعر یم د وخت په تقاضا باندې پوهېږم که وخت سره مې دا ولس بدل نه کړو نو ځه مختره چې خاموشه ستا خوږې خبرې ملغلرې خاموشه ستا خوږې خبرې ملغلرې خاموشه که مې جوړ ترېنه غزل واه زاید خاموشه ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوند دې وکړو د ساحل صاحب شعر راته پوره رایاد شو چې لږ خو اټاله شه نن زما د زړه په دشت کې لږ خو اټاله شه نن زما د زړه په دشت کې چې ستا نیمګړی تصویر کړم مکمل جانانه زما پاگل جانانه کړم د پاگل جانانه نه مې پردی کړی او نه دې کړم خپل جانانه مننه کوم د زاهد خاموش کمال شاه ورور ته په دې خپل بنډار کې په خیرالي مینه احترامات د غزل مطلب چې
غږ دې له خولې نه د جفا خیږي دا ولې خیږي غږ دې د خولې نه د جفا خیږي دا ولې خیږي تا پسې بیا هم زما سا خیږي دا ولې خیږي واه مننه ته چې ماښام شي سر سر تور کړې او خیرې کړې راته ته چې ماښام شي سر سر تور کړې او خیرې کړې راته زما له زړه درته دعا خیږي دا ولې خیږي واه ته چې ماښام شي سر سر تور کړې او خیرې کړې راته زما له زړه درته دعا خیږي دا ولې خیږي واه مننه دلته تیاره کوي مرګونه او پجار کوي ژوند دلته تیاره کوي مرګونه او پجار کوي ژوند دلته په دار باندې رڼا خیږي دا ولې خیږي واه مننه دلته تیاره کوي مرګونه او پجار کوي ژوند دلته په دار باندې رڼا خیږي دا ولې خیږي دغه سړی مې ښه خبر کړو چې لیوان دی غره کې دغه سړی مې ښه خبر کړو چې لیوان دی غره کې دغه سړی چې خامخا خیږي دا ولې خیږي واه مننه دغه سړی مې ښه خبر کړو چې لیوان دی غره کې دغه سړی چې خامخا خیږي دا ولې خیږي او تاسو چې وایې چې دا مینه دوه اړخې نه ده تاسو چې وایې چې دا مینه دوه اړخې نه ده ما سره سمه درته دا خیږي دا ولې خیږي واه مننه څو وارې مخکې هم گزار شو د بڼو لټاله څو وارې مخکې هم گزار شو د بڼو لټاله کماله زړه مې ورته بیا خیږي دا ولې خیږي واه کمال شاه جانه ډېره زیاته مننه ښکلی غزل را سره شریک کو د لیوه په هغه شعر کې راته شعر رایاد شو چې زما یو شعر و چې سړی چې داسې سړی وویني سړی خفه شي سړی چې داسې سړی وویني سړی خفه شي په جړغونې لیوه هم باید زمری خفه شي نو مننه کومه د کمال شاه کمال د محمد ګل منصور نه به دغه ټولو ځوانانو ته دیو ته به خپل کم شعرونه ډالۍ کوي ونازوه د هلکان ونازوه په خپل بس دا غزل مخې له راغی چې ارمانو د مقتل په شانو ارمانو د مقتل په شانو ستا نفس کلی د ځنګل په شانو په هر پړاو مې تې مزه اغستې په هر پړاو مې تې مزه اغستې مزل د عشق د منزل په شان په هر پړاو مې تې مزه اغستې مزل د عشق د منزل په شان او هغه د ګل په شان تې ورېجېدو هغه د ګل په شان تې ورېجېدو دا خو کېده به چې د ګل په شان بالکل او هغه هم پوی نه و چې زړونه یې وړل نه هغه غلو نه د غل په شان او نن هغه چا راته غزل ویلی او څوک چې په خپله د غزل په شان ډېر مزیدار او ویلی ما دې منصور نه ګرموي دی خو د وخت نه د پاگل په شان زه به په دغه اخرو کې د دغه بنډار د دې سلسلې پر راغونډولو کې خپل غزل دی چې د ژمي د اوږدو او یخو شپو ته د ژمي د اوږدو او یخو شپو ته ستا زمانه په دې شپو خفه کېدو ته د ژمي د اوږدو او یخو شپو ته ستا زمانه په دې شپو خفه کېدو ته وړوکوالی په دې یو خبره خو چې به زر وده کېدو د مور له لوته وړوکوالی په دې یو خبره خو چې به زر وده کېدو د مور له لوته او یو څپېړه به در کوم چې مخامخ شو چې مخامخ شو لکه تا زه څنګه پرېښودم دې سپو ته یو څپېړه به در کوم چې مخامخ شو لکه تا زه څنګه پرېښودم دې سپو ته او شعر دی چې زنانه دې د بهر غم په سر نه اخلي شاباس لاله زنانه دې د بهر غم په سر نه اخلي د سړو خبرې پرېږدوئ سړو ته زنانه دې د بهر غم په سر نه اخلي د سړو خبرې پرېږدوئ سړو ته
هنرپال دومره یم دا یې ثبوت دی منصوره هنرپال دومره یم دا یې ثبوت دی غریو مې نیسي چې غوږونه سم ټاپوته هنرپال دومره یم دا یې ثبوت دی غریو مې نیسي چې غوږونه سم ټاپوته او زه که چېرته ژوند پرست نه وی که مسله زه که چېرته ژوند پرست نه وی که مسله په والله که ښکته شوی دی وی خپو ته زه که چېرته ژوند پرست نه وی که مسله په والله که ښکته شوی دی وی خپو ته او زه که ستړی که خفا او که بیمار یم زه که ستړی که خفا او که بیمار یم ظاهروم یې نه داجي او نه بابوته ځکه ستړی که خفا او که بیمار یم ظاهروم یې نه داجي او نه بابوته او ما ته خپل ارمان رایاد شو په جړا شو ما ته خپل ارمان رایاد شو په جړا شو مشرق باران دی زه یې ګورم شیبو نو مننه کوم ستاسو د ټولو دوستانو ټول راته تاند اوسئ ټول راته خوشحاله اوسئ خدای دې وکړي چې د کتابونو خاوندان شئ خدای دې وکړي چې ستاسو نه نور ملګري زده کړي وکړي د شعر دغه دنیا دی دغه لړۍ دی دوامداره وي دغه ملګري دې ژوندي وي پښتانه چې هر چېرته دي ښاد او آباد او بریالي دي وي محمد عمر صدیقي صاحب ته په خیرالۍ وایم خواست ورته کومه چې مونږ په خپلو شعرونو باندې ونازئ غزل دی چې ارشاد رنګونه مې راوړي دي دا وګوره چې څنګه دي رنګونه مې راوړي دي دا وګوره چې څنګه دي خیالونه مې راوړي دي دا وګوره چې څنګه دي چې څنګه دي او تعبیر به د دې سوي چې ملا صاحب جانان مړ کړم تعبیر به د دې سوي چې ملا صاحب جانان مړ کړم خوبونه مې راوړي دي دا وګوره چې څنګه دي یو غږ در باندې اورم په زړه باندې خورېږي سم یو غږ در باندې اورم په زړه باندې خورېږي سم سازونه مې راوړي دي دا وګوره چې څنګه دي واه یار او پرون مې ستا دپاره د مالیار غلامي کړې ده قربان پرون مې ستا دپاره د مالیار غلامي کړې ده ګلونه مې راوړي دا وګوره چې څنګه واه 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 ډېر مزېدار پرون مې ستا دپاره د مالیار غلامي کړې ده ګلونه مې راوړي دي دا وګوره چې څنګه دي او آخري مطلب څه داسې ده چې ما صدیقي ستا دپاره دومره مزل وکړلو ما صدیقي ستا دپاره دومره مزل وکړلو شعرونه مې راوړي دي دا وګوره چې څنګه واه 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 صدیقي صاحب ډېر ښکلی ډېر مزېدار خدای دې وکړي چې د پښتو شعر ته ستا غوندې ملګري ستاسو ملګرو راتګ ته خوشحاله یو تاسو د هر کله راشئ مننه م کومه کور مو ودان